طالبانو له افغانانو سره څنګه غټ خیانت وکړ؟ افغانستان څنګه له اوبو سره خرڅ کړ؟ ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو په هر څه خبر شئ. په ایران کې خپریدونکي ویب پاڼې جماران نیوز په کابل کې د ایران د مرستیال سفیر سید حسن مرتضوي له قوله لیکلي دي چې طالبانو د کمال خان بند اوبه د ایران پر لور خوشي کړي دي. مرتضوي وایي چې تهران ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقي په سفر کې ورسره تر خبرو او مذاکراتو وروسته دغه ګام نن واخیستل شو. د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي کاظمي قمی د طالبانو لخوا د کمال خان د بند اوبو خوشي کولو هرکلی کړی دی. طالبانو تر اوسه بیا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې طالبانو دغه کار رداوه او ویلي یې چې دغه اوبه د هغه کروندګرو لپاره خوشي شوي دي چې غوښتل یې ځمکې اوبه کړي. ولسمشر محمد اشرف غني د 1400 کال وري میاشتې 4مه نیټه د کمال خان د اوبو بند پرانیسته. ولسمشر غني د کمال خان بند پرانیستلو مراسمو کې ویلي و چې د کمال خان بند په فعالیدو سره مهاجر شوي مرغان بیرته هیواد ته راستانه شول. زه غواړم مهاجر انسانان هم بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. د افغانستان اوبه باید په جدي ډول مدیریت کړو. ښاغلي غني همدارنګه زیاته کړې وه چې د کمال خان بند په پرانیستلو سره د نیمروز د خلکو 200 کلنه هیله پوره شوه او په خبره یې دغه لویه ملي پروژه کولی شي د خلکو په منځ کې ملي یووالی رامنځته کړي. دا د اشرف غني هیله وه چې نن په امارت کې د امیر خان متقي له لاسه له خاورو سره خاورې شوه. درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. زموږ نورې ویډیوګانې هم تر اخره وګورئ. که چینل مو نوي سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ، ویډیو لایک کړئ، نظریات مو هم کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ. ستاسو نظرونه د قدر وړ دي، موږ ستاسو نظرونه لولو. تر بلې ویډیو د خدای په امان الله مو مل شه.